نننې زمونږ سبق سورة النساء شپږمه سپاره 173 نمبر آیات خوانوالی 176 نمبر آیات پوری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ پس ہر چی آغا کسان دی چی ایمان راوڑو او عمل یوکنیک فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ نو پورا با ورک دیتا بدلی دا عملون دی او زیاد پکی دی لرا دا خپل پذلنا. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا او ہر چے آغا کسان دی چے باکیو کو او زان غٹ اگانو فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا نو عذاب باور کی دیتا اللہ عذاب دردناک وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا او ابن ممدی زان لرا سوا دا اللہ ندوست او ن امدادی. یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم اے خلقو تحقیق سرا راغل تاسو تا دلیل طرفا دربستا سنا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا اور علی گلی دا منگتا ستا رناخکارا قرآن. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ پس ہر چی آغا کسان دی چی ایمان راوڑو پا اللہ او منگولی اولگولی پا کتاب دا اللہ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ نظر دے چی دننبکی دی لرا اللہ پمیربانائی کی دخپل طرفنا او پذل کی وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا او مضبوط پکی دی لرا زانتا پلارنی غبان دی. یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ دیتا پوس کئی استانا تورتوایا اللہ جواب در کئی تاستا پبارد میرات کے پبارد میرات کے. ان امرؤ هلك ليس له ولد که یو سړی مړ شو نوي دلره اولادو
وله اخت فلها نصف ما ترك او دلر خوروي نو غیلرا نیمی صدا غمال لا چی پری خودی وی وهو يرثها إن لم يكن لها ولد او دیب میراث اڑی د دی خورنا کنوی دیلر اولاد فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ نو کوي دی دوا خويندې نو دی دواړو لرا دو درېمې دي نو دی دواړو لرا دو درېمې دي دا غمال نه چې پرې خودي وي وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ او کوي دی رونا خويندې سړی او ښځې نو د پاره د سړی صدا پشان دی سي د دوو ښځو ده يبين الله لكم أن تضلوا بیانی اللہ تاسو تا احکام د اصلاح د معاشره چه خطا نشئی والله بكل شيء عليم او الله په هر یو شی باندې پوهه دی